بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې پی ډی اف فایل ایکسل ته کنورټ کو. مطلب پی ډی اف فایل دی، اوس دغه زه ګورم بوک ون په نوم دی، دا پی ډی اف فایل دی. دې کې اوس زه ایډیټ دلته نشم کولی، زه غواړم چې ایډیټ پکې وکړم، ایکسل ته وړم. نو ایکسل ته به څنګه دا کنورټ کوو؟ نو دې لپاره به تاسې ورډ پروګرام چې دی اوپن کړئ. ورډ هم چې اوپن که دلته به اوپن بلینک ډاکومنټ ته به راشئ، بیا به اوپن ته راشئ. اوپن کې چې دی تاسو سره چې کوم ځای کې فایل دی براوز ته به راشئ. براوز کې به بیا راشئ ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې پی ډی اف فایل دی، دا به اوپن کړئ. فایل اوپن کیږي، لوډینګ کوي. اوس به دا اوکې کوي. کله مو چې اوکې که کوم چې د پی ډی اف کې ډیټا وه زمونږه هغه دا دی مونږ سره څنګه شوه، دلته ورډ ته راغله، خو زه غواړم اوس ایکسل ته یوسم. دا به سلیکټ کړئ، کاپي باندې به کلیک وکړئ او را به شئ ایکسل پروګرام به اوپن کړئ. ایکسل هم چې اوپن که بس دلته به دې پیسټ باندې کلیک وکړئ. نو دې کې کولی شو چې موږ تغیرات راولو. مثال دا علي دی، فرضاً ته وایي چې زه دا بدلوم جانولي ته. همدارنګه مثال سیلري زر دی، ته وایي چې زه غواړم چې دلته 100,000 کړم. نو په دې طریقې سره کولی شو چې موږ د پی ډی اف فایل کنورټ کړو ایکسل ته.